ها دا ورور سوال کړی دی چې کله چې یو سړی اودس وکړي او بیا په دې تولیه باندې د خپل اندامونه وچ کړي نو دا تولیه پاکه ده که نه ده پاکه په دویم پرې به استعمالولی شي او که نه ځکه چې بدن باندې پاتې اوبه چې کمې وي د غسل نه یا د چاردام نه هغه یې پرې وچې کړي الجواب په بدن باندې چې کمې اوبه پاتې شي د غسل نه بعد یا د چاردام نه بعد دا بالکل پاکې دي نو چې په تولیه دې کله دا اوبه وچې کړي نو تولیه سره تولیه هم پاکه ده او په دې باندې دلیل وښایو د الله په فضل سره امام بخاری امام مسلم روایت راوړی دی چې ابو هريره رضی الله عنه وایي اقیمت الصلاة وعدلت الصفوف قیاما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو پیر د منځ لپاره اقامت وشو او صفونه برابر کړی شو فخرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منزل راغی امامتي ورکوله فلما قام في مصلاه چې کله ودرېدو په محراب کې د امامتي په ځای کې ذکر انه جنوب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې شو چې زه خو جنابت په حالت کې غسل یې نه و کړی وایي موږ ته وایي چې مکانکم په دې خپلو ځایونو دغه شان پاتې شئ زه راځم ثم رجع فاغتسل لاړ کور ته غسل یې وکړو ثم خرج الینا بیا راغی ورأسه يقطر او د سر نه اوبه څڅېږي څه مطلب شو دې همدې نه څه ثابته شو دا اوبه پاکې دي ځکه چې د هغه د سر نه او د سر د ویښتو نه اوس هم څڅېږي د ګیرې د ویښتو نه څڅېږي هغه په بدن لګي او په منځ کې ولاړ نو دا ثابته شوه د دې نه چې دغه اوبه چې د غسل نه بعد په بدن پاتې شي یا د چاردام نه بعد هغه د بدن سره تعلق ساتي یا په ځمکه ولګېدې یا په تولیه باندې د وچې کړي د هر څه پاک دي دا بدن هم پاک دی دا ځمکه هم پاکه ده په کومه ځمکه چې وڅڅېدي او دغه تولیه او کپړه دا هم صفا ده په کوم باندې چې د بدن وچ کړی دی والله اعلم